یو هندي شرکت افغانستان کې د کانونو په برخه کې پانګونه کوي. بلخوا د افغانستان او هند ترمنځ د چابهار بندر له لارې سوداګریزو اړیکو پراختیا موندلې. For the SCO extended family, we flagged the progress made on Chabahar port recently. خو پاکستان وایي که افغانستان د پاکستان غوښتنې ونه مني له هند سره تجارتي لاره به پرې وتړي. افغان چارواکي بیا وایي له هند سره د سوداګریزو اړیکو لپاره له پاکستان څخه پرته بدیله لار موندلې. د پاکستان او افغانستان د اړیکو له ترنګلتیا وروسته دغه هیواد د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي وو که افغانستان د پاکستان غوښتنې ونه مني له هند سره تجارتي لار به پرې وتړي. خو د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي افغان تجاران له هند اوس د پاکستان پر ځای زیاتره صادرات د ایران د چابهار بندر له لارې کوي. د دوی په خبره د پاکستان دغه اقدام په اوس وخت کې پر افغانستان کوم اغیز نه لري او په بدل کې منځنۍ اسیا ته یوازینی او چټکه لار پر ځان بندولای شي په داسې حال کې چې د پاکستان اقتصادي وضعیت مخ پر زوړ روان ده. هدایت الله بدري نن د هند د انفراستراکچر پراجیکټس د کانکیندنې شرکت د دفتر له رئیس سرنواش اکاپیډي سره کتلې. په دې کتنه کې سرنواش په افغانستان کې د فلزي کانونو، ګرانبیه ډبرو، نفت او غازو په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست وزیر ډاډ ورکړی چې د کانونو د قانون او طرز العمل سره سم به د پانګونې د زمینې برابرولو کې سره همکاري وکړي. په وروستیو کې له ایراني چارواکو سره د هند د بهرنیو چارو وزیر په یوه لیدنه کې ویلي وو چې غواړي افغانستان سره د چابهار بندر له لارې تجارت زیات او غواړي له دغې لارې له منځنۍ اسیا سره سوداګریزو اړیکو ته پراختیا ورکړي. بلخوا څو موده وړاندې د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت ویلي وو په هیواد کې د اوبو او برېښنا په برخه کې پانګونې ته هندي پانګوالو لیوالتیا ښودلې ده. د یاد وزارت مسؤلین ویلي وو چې یو شمېر هندي پانګوالو د یاد وزارت له مرستیال سره په لیدنه کې ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د اوبو په ځانګړې توګه د اوبویزو پروژو د پلي کېدو په برخه کې پانګونه وکړي. د اوبو یو شمېر متخصصین بیا پر دې باور دي چې د اوبو د مدیریت او انرژي د تولید په برخه کې د پروژو پلي کولو په موخه د بهرنیو او کورنیو شرکتونو همکاریو ته اړتیا ده.